علما وی دریم حق وی د پلار او د مور دا دی چې الانفاق علیهما خرچه پې وکړه مړه ځان له خیر دی کپړې مه کوه پلار او مور له یې وکړه ستا جب کې د خیر دی 10 روپۍ د پلار او د مور په جب کې 100 روپۍ کېده کېدای شي دا پلار او مور یو څو ورځې سړي یو بین نه مړه شي دا جبو ته د روپو نه ډکه اله بابا خیرات وکړه اله بابا صدقه وکړه اله بابا دا وخوره اله مورې دا وکړه دا وکړه دا وکړه دا پیسې به یي او سبا به ستا په پلار باندې د خاورو ډېری پروتي دا پیسې به یي او سبا به دې په مور باندې د خاورو ډېری پروتي بیا به وایې چې اوس به یې له روپۍ ورکم دادا له روپۍ ورکم خو د قبر شناخته تا نه بې روپۍ نه غواړي د پلار او د مور په دې باندې خرچه وکړه صحابي راغلی و یا رسول الله د عایشې رضی روایت دی زه مالدار یم خو پلار او مور مې غریبانان دي رسول الله ورته وایي انت ومالک لابیک دا ټولې روپۍ دې د پلار دي پلار له ورکړه زمونږ او ستاسې پلاران جب یې وګورې غریب جیسے اوسنۍ باید چې د پلار جب داسې ډکې چې دی په کال کې 2-3 ځله عمرې له لاړ شي دی په د مؤمنانو سره تعاون وکړي د غریبانانو سره وکړي د خیر کارونه پې وکړي ځکه اهل علم وایي ابن رجب یو خبره لیکلې ده وایي ای بچو ځکه له دې خبرې تفسوس کوم والله دا زړه مې درد وکړي وایي ستا پلار او مور نزیل عندك ایاما دا یو څو ورځې تاسو میلمانه دي بس نور ته غټ شوی او بوټی چې راغټ شي بیا زړې څانګې لیږي ته میلمه دی ستا او دا داسې یو ناشنا میلمه دی وګرځه ښځه م اخیستل کېږي پیدا به یې کې ګاړی م پیدا کېږي ځمکه او کور م پیدا کېږي خو زما د سوچ مناسب داسې دوکان به نه چې ته ورشې ووایې چې یو پلار اخلم ځان له زما پلار به نه مور مې مړه شوې ده یو مور ځان له ګورم چې ته مور به خرڅېږي نه دا دوکانونه لا موږ نه دي لیدلي فإنهما نزيل عندك دا دې یو څو ورځې مېلمانه دي يا بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن حياتهم قرآن